د ترمز پېښور ترمنځ د اوسپنې پټلۍ جوړولو سروې بشپړه شوه. سلام، وخت بخیر. د لا بشپړو معلوماتو لپاره ویډیو را سره تر پایه وګورئ. د افغانستان، پاکستان، ازبکستان د ریل پټلۍ د غځولو لپاره د مسیر ټاکلو سروې بشپړه شوې او پر وړاندې د پام وړ تخنیکي خنډونه نه دي موندل شوي. د ریل دا پټلۍ د ازبکستان له ترمز ښاره پیلیږي چې د مزار او کابل ته نښلولو وروسته پېښور ته رسیږي. د درې واړو هیوادونو چارواکو تېره میاشت تاشکند کې پریکړه کړې وه چې د ریل پټلۍ د مسیر ټاکلو سروې وپیلوي. رسنۍ د ځینو سرچینو په حواله ویلي چې د ریل پټلۍ د مسیر ټاکلو سروې له مزاره پیل شوي او د روانې اګست میاشت په 10مه به تورخم کې پای ته رسېدلې ده. سروې د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د ګډ تخنیکي پلاوي له لورې شوي او ویل شوي چې وروستۍ پایلې به یې د تربیه کتنې وروسته د درې واړو هیوادونو له چارواکو سره شریکې شي. د ریل پټلۍ دا پروژه ټال 15 میلیارده ډالر لګښت لري چې پر مټ به یې ازبکستان د سویلي اسیا بازارونو ته او پاکستان د منځنۍ اسیا هیوادونو ته لار ومومي. دا و زموږ نننۍ چمتو شوی ویډیو. تر بیا ښه وخت، ښې چارې.